د تمریناتي کیمپ په اړه نوې څرګندونې له چارواکو سره د ملي لوبغاړو مهمه لیدنه. د 228 منډو تاریخي تعقیب راجستان پنجاب ته لومړنۍ ماته ورکړه. او جیوف الوډ ته ستر مسؤلیت د نیوزیلند کرکټ بورډ نوی مشر وټاکل شو. د افغانستان ملي کرکټ لوبغاړو د افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه سره مهمه لیدنه ترسره کړې چې پکې د روان تمریناتي کیمپ او برابر شوو اسانتیاو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. په دغه ناسته کې لوبغاړو د تمریناتي کیمپ د کیفیت ستاینه کړې ده. ویلي دي چې تر دې دمه سلسله اسانتیاوې په معیاري ډول ترسره شوي دي. د هغوی په وینا هغه ټول امکانات چې یو لوبغاړي ته له هیواده بهر برابریږي اوس په هیواد دننه هم مهیا شوي دي. لوبغاړو هم دا ډول غوښتنه کړې چې په هیواد کې د 2 او 3 نور ورته کمپونه هم جوړ شي څو د لوبغاړو وړتیاوې لا پسې ډېرې شي او راتلونکو سیالیو ته ښه چمتووالی ونیول شي. بل لور ته د کرکټ بورډ مشرتابه د روزونکو هڅې ستایلې دي او ډاډ یې ورکړی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دوی هم دا ډول د بېلابېلو رغنیزو پروژو د چټک پرمختګ خبر ورکړی. په نوي چندیګړ ګرمه هوایجني سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې د 4 وکټو په توپیر سره پنجاب پاچاهانو یا پنجاب کنګز ته ماته ورکړه او د 2024 کال سیالیو کې هغوی ته لومړنۍ ماته ورکړه. پنجاب لومړی توپونه وکړه 4 لوبغاړو په سجدو سره 222 منډې جوړې کړې چې مارکوس ټونیس په 22 توپونو 2 نه سوځېدلې منډې وکړې او پریبس میران 50 منډې ورزیاتې کړې. سره له دې چې یوزیندرا چهال د راجستان لپاره 3 وکټې په 14 منډو واخیستې خو د پنجاب منډې د بریا لپاره کافي ښکارېدې. خو د راجستان ځواب لا زورور و او بیسر یوان چې په چټک پیل سره 3 منډې په 14 توپونو وکړې او یاسوي جسیوال په یوازې 50 توپونو 50 منډې بشپړې کړې چې لوبه په پیل کې د خپلې لوبلې په ګټه روانه وساتله. کله چې لوبه یو څه سخته شوه او 14 توپونو کې 2 منډو ته اړتیا و نو شیوم ډوبي او ډونوان فریرا میدان ته راودنګل او دواړو په ګډه یوازې په 22 توپونو 2 منډې جوړې کړې او سیالي په بشپړه توګه وړوله. فریرا په زړه پورې لوبه وکړه او خپله 50 پوره کړه او د شپږیزو په وهلو سره بریا تضمین کړه. راجستان د هدف د ټاکل شوي اورونو نه 4 توپونه مخکې پوره کړه او مهم 2 امتیازونه هم ترلاسه کړه. بل لور ته د پنجاب توپ اچوونکو بیا 8 توپونو کې 116 منډې جوړې کړې چې دا د ماتې ستر لامل وګرځېده. په دې بریا سره راجستان د جدول 3 مقام ته پورته شو. د نیوزیلند کرکټ بورډ د پخواني چټک توپ اچوونکي جیوف الوډ د اجرایوي مشر په توګه باندې ټاکنه اعلان کړې ده او هغه چې اوس د لوبې په حساس پړاو کې دا مهم مسؤلیت پر غاړه اخلي. 450 کلن الوډ د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ د خپل هیواد لپاره لس ټیسټ او 11 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې نوموړي په 1999 نړیوال جام کې ځانګړی ځلېدلی و چېرته چې په 9 لوبو کې 10 وکټې واخیستې او د سیالیو له مخکښو توپ اچوونکو سره برابر شو. خو د هغه اداري تجربه د دې ټاکنې تر ټولو لوی لامل بلل کېږي او الوډ په 2002 کال کې د لوبغاړو د اتحادیې بنسټ ایښودونکی هم و. له 2008 کال تر 2010 پورې د کرکټ عمومي مدیر په توګه باندې کار کړی او بیا یې د 8 کلونو لپاره د بورډ غړیتوب ترلاسه کړی دی. هغه ته په 2022 کال کې د ژوندانه افتخاري غړیتوب هم ورکړل شوی دی. دغه ټاکنه وروسته له هغې کېږي چې پخواني مشر سکاټ وینګ د تیر کال په پای کې د لوبې د اوږدمهاله تګلارې پر سر د اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. د اختلافات په ځانګړي ډول 2020 کال لپاره د نوي شل ورځو خصوصي لیګ پر جوړېدو باندې راڅرخي. جیوف الوډ ویلي هڅه به وکړي چې د کرکټ ټولې خواوې سره یو موټی کړي او د لوبې لپاره یو مثبت او پیاوړی چاپیریال رامنځته کړي. نوموړی به د جولای له لومړۍ نیټې خپله نوې دنده په رسمي ډول پیل کړي. د بورډ مشر هم باور ښودلی چې الوډ به د خپلې تجربې او رهبرۍ له لارې د نیوزیلند کرکټ راتلونکی لا پیاوړی